ماخستن یو هلک میسیج کړی ول مولوي صاحب ما ته پلار واده نه راکوي داسې پریشانه یم دا ځان وولم که پلار وولم که چیش وکړم. نو ما ورته وویلې ما ځان وله ما پلار وله درواغ مه سره جوړوئ. الله رسول به یو سړی راغلی ول یا رسول الله دا مسله مې ده ول واده ترتیب جوړ که واده که ترتیب برابر سو ښه خبره ده که نو روزې ونیسه 10 ونیسه 20 د انسان شهوت په کنټرول سي چې کنټرول سلو بیا انسان په غلطي په ګناه کې نه مبتلا کېږي. ته وایه خامخا به ما ته واده راکوي پلار دی مجبوره دی خامخا لاس بیا تنګې ترتیب نه جوړېږي. د پښتنو درواغ دي د پښتنو رواجونه دي د پښتنو ودونه دي. صحیح سلو نو د پښتنو په دې کور خراب دی. پښتنو نو دغه واده خبره هغه هلک کوله ته دماغ ګوره چیرې ولاړې هغه هلک ویلې ول ما ته واده پلار نه راکوي. نو ما ویلې واده خو به ټیک دی پیدا به سي ساده خونه ته نه غواړې بیا پلنګه خونه ته نه غواړې بیا فرنیچره خونه ته نه غواړې بیا سونې خونه ته نه غواړې خالي هغه دم چې دې راوستلی ډبله روډه څه وروره 1.5 به هغه ته ورکوې بیا به یو د پښنه څه به دې یو ډم راوستلی ساعت به دې جوړ کړی نو 50,000 خو هغه ته هم ورکوې. نو شپه به نو سپینځرې ولاړ سي ملایان ولاړ سي دې هغه یو د بل سره ووایه ډمان نه دي وایي کښېنه ساعت سته کښېنه ساعت سته ملایان خواران هغه نه صوفیان هغه د خدای بیچارهګانې په خبرو هم سر نه خلاصېږي. بس یو وځي هلک ورک سو هلکه څه سو خو یو ځای سره رالو به چې دواړه یو ځای ولاړ سو یې عذبه نو دلې سمه آیا کیسه وه سار چې خبر شي وایي داسې پلانه یې راوستلی وو. نو بیا دی چیش کوي اوس د خدای څه زوی غواړي خدای ما ته 6 سالې زوی راکړي دی وایي خدایه 6 ډم زوی راکړي. تا چې ماښام په خیراتو په پور باندې ډمان راوستلی وو او د خدایه څه زوی منظور منګل صاحب غواړي د منظور منګل صاحب رقم زوی غواړي د تقي عثماني صاحب رقم زوی غواړي مو طارق جمیل صاحب د الیاس ګومن صاحب رقم زوی غواړي دی وایي خدای پاک یو ښه د ډبل روډ رقم ډول زنا نه دي ډمان هغه رقم زوی راکه یا د پښنه چې راوستلی دی هغه رقم زوی راکه یا چا سرنایه وهله شین مخ چې و هغه رقم زوی راکه یا چې هلته نارې ولې توبه استغفر کله کله دا ساعتونو موږ ته هغې ووایو نو چمن هغې خو هم دلته څه شوکیان موکیان شته په خدای قسم سپي به دې پرې ایر سپي چې دا د دوی کم ساعت دی دا وساتئ والله العظیم که بیزوګیان دا رقم چمونه وکړي لکه دی چې کوي نو توبه استغفر الله. مولوي صاحب څنګه دعا کوي ملایان خو هم د خدای بیچارهګانې سر یې کښته کړي خدای چې نو شو یا الله توبه استغفر الله. شپه یې ډم راوستلی و ګرد شپه یې په ډمانو تېره کړله. مولوي صاحب څه وایي اللهم الف بینهما کما الفت بین عایشه و محمد رسول الله. یا الله دی ومینه دی سره خوشحاله کړي لکه محمد رسول الله و عایشه و صدیقه چې سره استغفر الله توبه. اللهم الف بینهما کما الفت بین علی و فاطمه زهرا رضی الله عنه. یا الله دا ډم نه دی دا وایي چې دا ډمانې راوستي دا نه مولوي صاحب واک یا الله دا زومونه یې دی سره خوشحاله کړي لکه بیبي فاطمه او حضرت علی کرم الله وجهه. استغفر الله. هلکه مه ګایږئ مولوي صاحب خپل پنځوی دي واقع دوایو مه کوه وا خدایه سپي مجن پیدا کوه خدایه بزوګیانو حیوانان مجن پیدا کوه. دا څه رقم واده اوس النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس مني. د الله رسول فرمایي نکاح زما سنت دی که څوک زما د سنت څه اعراض وکړي هغه له موږ سره نه ملایا موږ هم 30,000 روپۍ ډېر دوکه کړي انوس حدیث مه وایه هلته د عبدالرحمان بابا یو شعر باندې ووایه بس بیا یې سره وتړه خدایه دی یې سره خوشحاله کړي لکه هلته چیش سره خوشحاله یاره کوي. عایشه مه یادوه محمد رسول الله مه یادوه فاطمه ما یادوه حضرت علی کرم الله وجهه ما یادوه ٹھیک سلو موسی علیہ السلام ما یادوه کوروالا ما یادوه. سخت درواغ دی توبه. اوس نو تا اندازه ولګوه چې تا هوایي پیرنګونه کول ستا د دغه یوه خوشحالۍ د وجې د بل چا په کور کې ګولۍ ولګېده یا زنانه یا بچی یا سړی یا څوک یو هلک ویلی ول ماخستن بیدو چک پر سر اچنۍ نه راپورته کېږي خیر نو چې ورله ومې کتل ګولۍ کې نښتې و در سر یې وینې رابهېدلې بس دغه یې مړ بیا راواخېست د چا خوشحالي وله صحیح ولې کوې او تا راوستلی ډم دی مولوي صاحب ته نه دی 5 وخت چې لمونځ درکوي او غسل چون بیا درکوي تی به غسل خبر یاست تی به دې خبر چې موږ ته بیا څنګه غسلونه درکوو
ما یې زامنو ته ووایه چې زویه دا مولوي صاحب ته مور پرېږده زویه مولوي صاحب ته مور پرېږده دا ګورئ په ساعت راکوي تور ته ودرېږه تور ته غسل ته راکوه ما یې ته ورشه یم زه به دی لیونه یم زما دی مبتدیان ستا په 10 کاله زما سره لاس نه دي میلاو کړی زما په لاس میلاوېدو شرمېږي زما په لاس میلاوېدو شرمېږي او د مرګه بعد څه چم کوي مولوي صاحب دې ما ته غسل راکړي مولوي صاحب د جهان بېوقوفه دی په دنیا کې مې په لاس شرمېدي او د مرګه بعد زه استنجا دروم ما ته خبره نه ده تو خدای انصاف یې پر تی والله العظیم کې دروم والله العظیم کې درو بیا به وایي ښه ته نو مولوي صاحب یم دا خو یا نو زه خو رښتیا درته وایم نو درواغ درته وایم رښتیا درته وایم ولې دروم ولې زه ولدی پاته یم جنازه به هم زه درکوم غسل به هم زه درکوم او بیا به پر قبر به دې هم زه ولاړ یم چې ټوله وده ته حق ور وبخښئ کې وربخښئ کې نه وربخښئ زما یې په څه تا ما ته په ټول عمر زه ستا 60 کاله ملا وم تا ما ته 100 روپۍ راکړې وې او نن دې زه وکیل یم بعد خدا ستا زوی دا خبرې کړې وای زه ولې وکړم صحیح سلو به زامنو ته ووایاست یا وروڼو ته ووایئ چې دا ملایان ډېر دا ډېر استادان دي چم راونه کړي دی لیوني دي د خدای په نامه لکه سرویس والا دي سایکلان سرویس کې دا موټر سایکلان دا رقم چم درواغ نه درته وایم والله یو سړی مړ کېدی یاره توبه وصیت یې وکړي وصیت یې وکړ مولوي صاحب ما ته غسل راکړي الله اکبر او جنازه به دی راکړي یاره په والله که بیا غسل ورکړی یم جنازه ورکړی دا د وصیت دی دا د مولوي صاحب سره ښه کوي دی ووایه زما ایفون پروت و په 2,80,000 مې اخیستی و دا مولوي صاحب سارمل حدیثونه شرعي دا وده ته ورکړي ما په کور کې 2 لک روپۍ د ځانه سره د غیږ شوې دا مولوي صاحب ته ورکړه ورته کتابونه په واخله که کتابونه نه وي ستا خوښ ورسې ښه موټرسایکل په واخله بیا به نو ته ما ووایي نو زه تا ته څنګه غسل در کوم د یو وار استنجا پر ځای به 3 وار استنجا در وو ټیک سولو خلک خره نه دي خلک غوږو لره ګوله نه وړي خلک هوښیاران دي په دنیا کې د سپي په نظر راته کتل او چې دا ماجد اسرائیل علیه السلام دې ولیدي بیا و ماته د ګرجان د ولي په نظر ګپه به نه سره جوړو چیرې ولاړم ټیک سولو کیسه د شیطانه څه شروع سوې وه کیسه د هغه هلکه څه شروع سول ما ته پلار واده نه راکوي نو واده تا ته برچیش در وکړي د ډم پیسې دي جلا دي د ډول پیسې دي جلا دي د اټکان چې کوي چې بیا زری مری په لغور دي اټک هغه جلا دي او زما بیا دې څه ډېر بد کېږي دا ودو مدو کله ولاړ سو نه بس نو مېلمانه راشي مولوي صاحب په لای کې ولاړ روغ بړونه کوي هلکه مولوي صاحب کښېنه روغ بړونه مه کوه څه غوړ مړ نه هغه زموږ سره دا یو لاس میلاو کړي او زما سره چې څوک یو لاس میلاو کړي بیا دی خالي بیا زما سره په ټول عمر یې زما سره ښه ورځ وویني یو لاس به نه میلاوی که سړی یې د سړي په نظر راته ګورې درته ګورم که نه د سپي په نظر درته ګورم انې کله کله د وړکۍ ته یو لاس نه دا ودوی کې زه چاته نو مبارک دي مبارکي څه مبارکي ورکوې 1500 روپۍ مزدور راغلی دلته کښېنه وروره نکاح وتړه ځه په مخه دې ښه دیم بیا زوم ته ملاوې ورتړي توبه استغفر الله دایمي الحمدلله الله عقل راکړي د ستی په خبرو مې سر خلاص څونه مې استعمال کړو څه چمونه مې راوکړو د دې خوا بیا وروره په ګرینډ کې بوتو د هغې خوا بیا د کرایې څه زکۍ نه دی الله اکبر مخ ته خوا به مولوي صاحب کې ناست مولوي صاحب لیونی یې پاګل یې عقل دې کار پرېښی دی د دې خوا یې په څنګه چمبوت یې د هغې خوا به یو بل ته په مولوي صاحب مولوي صاحب یو وخت زه په واده کې تللی وم خروټ آباد د هغې خوا زه په رخشه کې رالم هغې خوا زه په رخشه کې رالم کرایه مې هم خپله ورکړه صحیح سو انا ټیکس صحیح سو ته یې هم کوئ موږ به هم کوو ښه خبره خو نو روانه ده خیر بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو سړی راغلی دا خبره په دغه ځای په څومره خبرې مې درته وکړي ټیک سو الله دې وکړي زما ډېر ښه یاران ملایان دي هغوی مولوي صاحب موږ خو نه سو ورته ویلی د مور رښتې دا سر ورو خلاصوه بس ستی خو یو غم دا دی په واده کې ستی د ملا پیسې یېرې د ملا هلو ملا غریبانې چې اوس ولاړ سم جومات له ولاړ سم ماجد کې هم څوک نسته او چې ولاړ شي دا دونه ظالمان دي بیا په والله که راوړم والله کې راوړم ابله زه واده ما ته ویل مولوي صاحب داسې واده دی ما یاره یو به دا دنده زه پرېږدم یو دی هلک رالی دی هلکی شی ډېر ما ته مولوي صاحب دغه دی یو ځای څوک مړ سوی اپاتاله به سره ولاړ سي یاره توبه لکه دی چې ډېر غټ ملک مال څوک دی ول دا نو مال زما یې په څه نه زما شناخته دی زما قریب دی زما عزیز دی نو زما یې په څه چې زه پاتاله ورسم
نو ښه دی چې ورس دته اوس دا خوند ورکوي د نوراني ملا مې را روان کړی دی دی یو د نوراني مسجد سپی مې را روان کړی ټیک شو دا توري ورسره وایي دا مور سره وایي چې ما ملا را روان کړی موږ به دی خوار یو د سارا ملایا نه دی یو مړی په بل کلي کې څه وي نو اته واره پاتاله ځي ایا جد دی ای بلا جد دی ای مړه جد دی ای غوړه جد دی ای کندارا جد صاحب دی نه بویس په موټر کې په شوره علاقې توبه نو مزه ته ټیټ خبرې وکړه ټیټ بل کم نه کیږي نو د ملا پیسې یېرس انا ملا مار وځ ورته ګوري ستا واجد صاحب څنګه موږ دا رقمه دا تی چې دا چمنه وکي او موږ دا قرآن شریف راواخلو یا الله جد صاحب دا واده چې دې ورکړی دی یا الله زوی مور کوي یا الله اولاد مور کوي دا موږ دا رقم کوو ټیک شو زه د ګردو ملایان ترجمان یم د ګردو ملایان ته چمونه کوې خو سړی خر لا یو ځای بوځي وروره بیا ستړی سو بیا یو ځای واښه ور واچي اوبو ترې ورلکي چې ونس تا چیش کړي ده توبه نو یو ځای واده و مولوي صاحب ته به زما دې کار وته ما خپل کار کوه دا جمعې خلک اوس ډېر دي ته دی وکړه ملایان دی فارغه دي ورته به راسته ولاړ چې ما زه در سره ځم اوس ما ستا سره ډېر ښه تعلق دی زه به یو خبره درته وکړم څنګه ما زه په دې خبر یم چې تی په واده کې 100 روپۍ ملا ته ورکوي و مولوي صاحب ما هلته دی وکړه زه در سره ځم اعلان به وکړي چې مولوي صاحب ته 10,000 روپۍ ورکوو راکوایه ما صحیح شو ولاکه د ګلمنډۍ چوک ازبک در سره ولاړ شي دی وکړه اعلان وکړي چې مولوي صاحب ته 10,000 ورکړي راکوایه ما اوس خان به نه وایه ملایان دی خوار شو